الله ګوره دا السلام علیکم. وعلیکم سلام. تا ته نه وایم ښه ته وایم نه تا ته دواړو ته وایم خیر خفه نه شې خفه نه استاد داسې کار ده چې دا ځل زه پوخ راغلی یم خو دا درته یوه خبره کوم ګوره دا درېیم ځل دی چې زما په نیټه کې کله ترور مري کله مور مري کله پلار مري کله د ترور زوی دا څیز پکې نه منم هو السلام علیکم څنګه نه تا ته نه وایم دا هغه ګاښ راغلو دکان ته هغه ته وایم واو ته شعراتن اسمع ټیبل تیارې دي ته ولې جی سر جی تیاری دي هغه وایي که نظر کوئ کنه حاجي واده دی کنه دا پکې ټیلیفون کوم تاسو پکې خبرې کوو بابا څوک یې خبره واوره دا ځل له مرګونه نه منم زما بس واده په کار دی دا دی زه راغلم زه د فرنیچرو دکان ته راغلم هېڅ ته دا معامله ختمه و دا د چا واده بند که څه شی د چا واده زما د پلار واده خو زما واده دی نور د چا واده ستا واده دی نه د زوی واده به ستا ګپ لګې خبره واړه تر باندې به راباندې کوم زه ملک یم زه چې ته ټیپر نه یم چې ته ما ته دا وایې چې د زوی واده به مې ولي زما دی بکملې خود کوم ډول خلکو چې تا یې جینۍ درکړه لکه زه تا ته سړی نه ښکارم او ماما تور او سپین هم خلک پیژني که نه هر څه دې سپین شوي دي ته اوس واده روانې واده کې خولې که دې وګوره دا هر څه تور دي نن سبا پیشنی ځل زمانه ده پیشنی ځل دا ده چې جینۍ غواړي چې د سړي برید دی تورې دغه سپینې او دا هم درته وایم یوه خبره مې بل هم واوره دا واده چې کوم دی که نه دا زما دی او دا واده ما په مینه کړی تا سره په دې عمر کې چا مینه کړې هغه به هم ستا په شان د بوډۍ نو ولې به بوډۍ نن سبا جینکۍ په بوډاګانو پروسه کوي خو په هلکانو نشي کولی بابا ستا مزغو کار پریښی دی زه دلته نه لاړ شه یار واده راله کې خبره څه وې نه چې ورته نه ساه وباسم که نه ډېر روان ګزار دې راکړه ماما ته خو لیونی ګوره زما خبره واوره څه وې راته وې ما یوه خبره واوره ما سنېغېږه ما له ډبل بیډ په کار دی او په 3 ورځو کې دننه ډبل بیډ باندې څه کې واوره په ډبل بیډ څه کوې واده زما دی نو زه به ډبل بیډ نه غواړم نو څه شی به غواړم ډبل بیډ باندې کیس ته به څه کې ډبل بیډ کې زه کرکټ لګوم خدای ته خوله ماته که ډبل بیډ باندې خلک څه شی کوي بوډا سړی په فرش باندې څمله چې د املا ډوکې دې سم شي هغه نه عادې غټه ده که نه ډبل بیډ په دې وجه وړم چې زما عزت مه خرابوه که نه زما کور والا چې کومه ده هغه ستا داسې ده لکه خورکۍ نه ته ما ته دا وویوه دا کومې جینۍ سره چې ته واده کې دا څنګه تا ته میلاو شوه دا ستا قسمت څنګه دومره ښه دی زموږ څوک نه راکوي او تا یې درکړه دا داسې کار و چې ما د هغوی په ګنو کې پاندونه کول بیا نو چې پاندونه مې کولو بس ایسته چې کوم دی نو دغه شوه دا څه شی ورته وایي پاندون نه جینۍ ووته نه مور یې راغله دا یې راوسته مور یې ووایي زما دا لور چې ته سم سړي ته ورکړه لکه سم سړي لی ورکړه نو لکه ته ورته سم کاره شولې ولې زه کوږ یم کوږ خو نه یم بس لږ شانته داسې چپ خورې داسې یو سایډ ته نه کوه زما چې جذبه ووینې د واده نه پس نور نه یم خبر ما ته ډبل بیډ په کار دی ډبل بیډ خو دا وګوره دي دا بیډ زه تا ته یو کاره کومه ما سره یو ډېر زبردست بیډ دی هغه زه تا له درکولی شم خو هغې کې یو مسله ده څه شی هغه چې چا وړی دی که نه او د چا چې واده وي واده والا هلک هېڅ ته مړ شوی دی واده والا هلک مړ شوی دا څه سپېره بیډ دی دا ما ته مه راکوه لرې نه ویمه چې ته ویسه ته نه مړ کېږي هغه خو هلکانو مړ شوي بوډا سړی نه مړ کېږي او بیډ ښایسته دی ډېر ښایسته بیډ دی سس راسس خو نه دی نه ښه ټیټ هر څه فټ کړی یم دی خو بس چا به چې وړ واده به و او واده هلک به بس واده په شپه ایسته مړ شوی و دې بیډ وجه نه
نو که زه مړ شوم هغه خو هلکانو که نه هلکانو و به چې داسې بیډې چې چغ پغ نه کوي نه نه بالکل چغ پغ نه دا به څه داسې کار وکړه زه پته در کوم به دا زمونږ کور ته راولېږه په څو دی دا زمونږ پته ده ښه ښه دې باندې راولېږه دې باندې راولېږه به بېغمه شه نو پیسې به بیا هلته نه ټولې پیسې به ټولې تا ته درکړي دا بیټ چې دی 50,000 روپۍ دی ګوره ښه پنځه د پاسه زه ملک یم څه هلک نه یم مطلب مې دا دی هلک هم یم او ملک هم یم بس ټیک شو چې بیټ به در ورسېږي په دې پته باندې پیسې ټولې کیا شوه دا ما څه ټیم نشته د الله په امان الله په امان دله چا جینۍ ورکړه یاره خو نو موږ خو خپل کاروبار کوو بیټ به ورولېږو پیسې به ترې والو زموږ پې څه دي میخونه هم داسې کمزوري را روان دي چې کږېږي یار لرګي کې میخ کوک شو نو دې مطلب دا دی چې هر شي کې ملاوټ دی ښه ماما په خیر مبارک شه مبارک شه دا ولې مبارک شه تبا د څه شي مبارکي راکړه تا خدای بیخ په دغه بیډ وباسه چې ما ته در راکړه تا خدای دغه څه کله که څنګه چې دا بیډ چور چور تا خو زه غر کړم بیډ خو په ډومبۍ شپه تړک تړک هېڅ ته دڼې وڼې شو دڼې وڼې شو ولې ټول کلی دې پرې راټول کړی و ټول کلی مې پرې نه و راټول کړی یوازې پکې زه خوځېدم چانټۍ مې په خوب کې اړولې یوازې په ما مات شو یوازې په بیډ کې ته وې نو چا سره چې دې واده کړی دی هغه چېرته وه هغه لاړه چېرته قبرستان ته ولې مړه شوه که نه په دا سپېره بیډ د مولا توپه ښه لکه توپه را وغورځوه سپېره بیډ دې را کړی او دا زما پنځمه ښځه ده چې ما نه ځي نه نو هغه خو تا نه لاړه نو دا بیډ ته یوازې وې یوازې باندې تا بیډ باندې څه کول چې مات شو نو زه خو هم دغه اریانم دا ښه ده چې هغه غریبه نه وه که موږ دواړه وې په شرمونو به شرمېدلې وې یوازې په ما ځکه مات شو چې ما خوب لیدو په ما جذبه راغله چې جذبه را باندې راغله هېڅ ته چې کوم دی نو بیټ په خوځېدو شو که نه خوب کې خو بندار څه لیدی شي که نه ما ته خپله د واده شپه را یاده هېڅ ته بیټ تړپ پړوت مولا دې په دغه بیټ بم راوغورځوه ما خو تا ته مخکې ویلي وو چې یاره ته به نه مړ کېږي دا ګرنټي خو مې نه وه درکړې چې ښځه به دې نه مړه کېږي د ګل په شان ښځه مې لاړه بیډ د بیټ په ارمان لاړه ما وې په دې بیټ کې به موږ یو بل څه خبرې کوو یو بل څه به خاندو راخاندو وغیره وغیره زه خیر دی بیټ بدله زه بېرته روغ کړم اوس ځان له بله جینۍ وګوره او زما کار هم دغه دی چې زه به په دې عمر کې نورې جینکه دا هم چانس شو چانس ستا د لاسه ډیلیټ شو خو یوه خبره مې واوره پرېږدم دې چېرته څنګه انشاءالله رپورټ در باندې کوم او داسې په ټول علاقه کې اوس نشم ویلی چې ما باندې بیډ مات شو د شرم خبره ده تاڼې کې به یې لیکم څه شی همدا رپورټ چې په یوه د واده په ډومبۍ شپه په ما بیډ مات شو نو دا رپورټ ما باندې خو نه کېږي که نه بیډ خو تا مات کړی ما خو نه دی ما خو ځان نه مات پر جوړه خو نه دی مات دا څنګه بیډ نو اوس زه څه وکړم یار چې هغه ماته ټینګ نه شو نو دو ته به څه ټینګ شي دا بیډ مات رپورټ در ما په والله که دې پرېږدم یو په درې به درنه پیسې اخلم دا خو بیخي لیونی دی وی او په ځان له بیډ کې پته نشته څه کول چې بیډ یې مات کړه یاره دا خو بیخي ما ته ښکاري چې یاره دا پاګلخانې نه را تښتېدلی دی ښه یاره خو نو خدای دې صبر راکړي یار په لیونو باندې اختی دی غر که بوډا